واک ته د اسلامي امارت بیا ځل په رسېدو سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ګڼو کورنیو ترمنځ چې کلونه یې دښمنۍ پاللې وې روغې جوړې وشوې، اوس له کرکې لرې په مینه کې ژوند کوي. د ننګرهار کوټ ولسوالي هم له دښمنیو خالي نه وه. د دې ولسوالۍ قومي مخور امیرجان کوټوال وایي دغه ولسوالۍ کې د اسلامي امارت راتګ سره سم ځینې دښمنۍ ته د پای ټکی ایښودل شوی دی. څلور جوړې موږ کړي دي په دې کوټ کې. همدغه شانې یو څه جوړې اوس هم دغه لاندې دي، د کار لاندې دي انشاءالله، چې موږ په دغه کلي کې راغونډ شوي یو. د یو د دښمنۍ موضوع ده، په هغې کې راغونډ شوي یو، انشاءالله نتیجې ته رسېدلي یو. په لنډ وخت کې به دا امر بلاغ شي. دغه راز د کوټ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد الرحمن له اسلامي امارت غواړي چې روغو جوړو ته لا زیات کار وکړي او پاتې شخړې او دښمنۍ دې هم ختمې کړي. نو په اسلامي امارت هم نور هم دا غږ دی چې کوشش وکړي چې دغه مسایل چې د چا دښمنۍ او د چا رنګ بدي دا خلاص کړي او کوشش وکړي. بله خبره دا ده چې هغه مخکینی وخت هم الحمدلله اوس خلک هم هوښیار شوي او پرمختګ یې کړی دی. اوس څوک کوشش نه کوي چې بدۍ خواته توجه وکړي، ځان ترې ساتي. د کوټ ولسوالۍ اجرایه مدیر قاري عبدالمالک وایي دغه ولسوالۍ کې ټولې نهشت لوی دښمنۍ وې چې له ډلې څلور حل شوي او پر یو شمېر نورو د حل په موخه کار روان دی. نهشت بریانې لرو او څلور دانې د کار لاندې دستي روانې دي او الحمدلله غټې بادیانې چې کومې دي یو څلور غټې بادیانې خلاص شوي دي او نور الحمدلله ولس هم موږ سره هماهنګ دي. دي کې علماو متفیضینو شورا ده زموږ خپله لرو او زموږ د ولسوالۍ چې کوم لوړپوړي چارواکي دي هغوی هم الحمدلله په دې کې ډېر ټینګښت او دغه کوي چې دا حل کړو. د اسلامي امارت په راتګ باندې الحمدلله ډېرې بادیانې حل شوي. د یادولو ده ننګرهار کې شاوخوا 2000 روغې جوړې شوي او ډېری دښمنۍ په دوستۍ اوښتې دي.